نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده. کله چې د هندوستان بټواره وشوه او مشرقي او مغربي پاکستان په وجود کې راغی، نو قید اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه په انګلیسي ژبه کې تقریر کوه او اردو یې د دې سرکاري ژبه وګرځوله. بنګالیان په دې باندې خوشحاله نه او هغو هیڅکله دا نه منله چې زموږ خوراک، کلتور او ژبه ستاسو نه بدله ده. موږ هیڅکله کاروبار او زده کړې په اردو ژبه کې نه کوو. د دې دپاره هغو یو جدوجهد شروع کړو او د یو نه ختمېدونکي احتجاجونه چې کال 1952 فروری د ډاکا یونیورسټۍ مخې ته سټوډنټان نوتلي وو او هغو احتجاج کوو چې پولیسان پرې ډزې کوي. په دې کې 15 کسان وژلی کېږي او په سلګونو نور زخمیان کېږي. دا نننۍ ورځ چې منځلی کېږي دا هغه تاریخي پس منظر دی چې خلک دغې 15 بنګالیانو سټوډنټانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او د مورنو ژبو په اهمیت باندې خلک خبرې کوي. ما په مورنۍ ژبه باندې مخکې هم ویډیو راخ کړې ده، تاسو هلته کتی شئ. خو نن به موږ په پوهه یا په زده کړه خبرې کوو چې په کومو طریقو باندې موږ پوهه حاصلولی شو. نو راځئ نن به 4 طریقو باندې موږ د پوهې یا د زده کړې خبرې کوو. د ټولو نه اول خو دا دی چې موږ ماشوم سکول ته ولیږو یا موږ پخپله سکول ته لاړ شو، کالج ته، یونیورسټۍ ته، او دا کتابونه کم تعلیمي دغه چې وي د دې سره ستاسو پوهه او زده کړه زیاتېږي. زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ تعلیمي نظام چې دی دا په هغې لیول باندې کار نه کوي چې د ماشوم ذهن کولاو کړي او د هغه په پوهه کې اضافه وکړي. د تعلیم 2 قسمونه دي، یو د جسمانی تعلیم، یو د ذهني تعلیم. ذهني تعلیم هغه دی څنګه چې موږ د کتاب نه یو څیز لولو، ځان دې پوهه کوو. خیر زموږ تعلیمي نظام کې خو ټولې رډې دي. ماشوم نه که ته نن هم تپوس وکړې چې دا ته ووایه بوی کاته ته کیچړي پیته ته پانی، نه هغه ماشوم بیا کیچړي پیژني نه چړیا پیژني. ای الله تو پیارا سب کا پیارا ورساره سب کا، نه موږ رټه کړي دي APPLE ایپل سیبو. زموږ تعلیمي نظام خراب دی. نور په دنیا کې دواړه سیستم چې دی هغه ښه دی. بیا جسمانی هغه دی چې په هغې کې ماشوم د خپل وجود خیال ساتي، هلته په هغه باندې ورزش کوي، کرکټ یې، فوټبال یې، باسکټبال یې، هغه ته دا ویلی کېږي چې ستا مسل څنګه پکار دی، دې ته څنګه خوراک پکار دی، پروټین څه دي، کارب څه دي. په دې پسې ورپسې دی بحث و مباحثه، خبرې اترې. نو د دې نه مخکې د پښتنو باندې زه ویډیوګانې کوم. زموږ پښتانه تاسو ما غلط ثابت کړي، تاسو لاړ شئ او د خلکو سره کښېنئ ورته ووایه 2 منټه خبرې وکړه. زه به تاته نه او کوم نه نا کوم، لکه زه چې څنګه تاسو ته لیکم دې کیمرې ته. زموږ پښتانه 2 منټه خبرې نشي کولی، یو غرب او بل غرب ولي. د هغې وجه دا ده چې کله ستا سره پوهه وي نو ته په هغه څیز باندې خبرې کولی شي. بیا که یو 2 کسان پوهه وي او لیکیا وي، زموږ پښتانه ورته غوږ نه ږدي. تاسو به ګورئ د بحث په روان وي، یو کس چې پکې نه پوهېږي هغه به یو غر ولي، بل غر به ولي، یو تپوس به کوي، بل کوي، یو حرکت او بل حرکت، او داسې به هغه کم کنورسیشن یا هغه بحث و مباحثه چې روانه وي د هغې د خرابولو کوشش به کوي. نو که تاسو دومره پوهه نه لرئ یا تاسو سکول نه یتلی یا تاسو په خپل علم کې اضافه کول غواړئ، نو اول تاسو لاړ شئ زما زړه ویډیو وګورئ. په هغې کې مو ویلي چې د اورېدو 15 قسمونه دي او په هغې کې به بیا تاسو فیصله وکړئ چې کوم کس به د سره نه اورم، کوم کس به کم اورم او کوم به ډېر زیات اورم. نو اورېده په دې کې مست دي چې تاسو کله یو ښه اورېدونکي راښئ نو تاسو به یو ښه ویونکي هم یې. نو د دې لپاره بیا ضروري ده چې موږ یو داسې عالم یا پوهه کس واورو او د هغه نه زده کړې وکړو. اوس خو انټرنیټ دی، تاسو پوډکاسټ یې کتی شئ. ډېر خلک د هغو پوډکاسټ یې کوي. پوډکاسټ ویکینډه نو که چا سره ټایم نه وي زه پخپله اورم او په 2x سپیډ باندې سیوا کوم، نو هغه زر خبرې کوي. نو داسې زمونږ په پوهه کې یا په زده کړه کې اضافه د بل کس سره یا پخپله یا د هغو د بحث و مباحثې نه دې نه اضافه راتلی شي او ځان پوهولی شو. په دې پسې راځي مشاهده یعنې ابزرویشن. یو څیز ته ډېر په غور او فکر سره کتل، په هغې ځان پوهه کول. لکه تاسو اوس یو رباب ته ګورئ، د هغې تارونو ته ګورئ، بیا دومره جوور تاسو لاړ شئ چې یاره دا څنګه تارونه چې دی وهي د دې نه څنګه اواز راوځي، دی بره ګوتې ږدي، لاندې نور تارونه راښئ، په دې کې دننه څه دي. نو دومره جوروالي ته تلل. اسان مثال به زه تاسو له د ایلن ماسک درکړم. د ایلن ماسک مور وه که نیا وه، هغې انټرویو ورکوله، وی دی چې کله یو څیز کې دومره جوور لاړ شي او فوکس شي او هغه څیز ابزرویشن کوي یعنې مشاهده یې کوي، د ده مخې ته ته ډمامې وهه، ته د ده هغه کنسنټریشن چې کوم دی هغه نشي خرابولی.
دومره په جوړوالي باندې هغه یو هر څیز ته ګوري. نو ځکه خو نن د دنیا مالدار مال خو د هر چا سره ځي، خو د هغه کم کارونه چې دي، کم الکتریک ګاډي یا مارس ته ختل که نه یا انټرنیټ چې اوس راغی، نو سړی د کمال ځکه دی هغه وایي سکول کالج ته مزوله ځئ، نور ژوند نه دی. نو ابزرویشن چې دی که تاسو تار زمین د امیر خان یو ډېر مشهور فلم دی، په هغې کې ماشوم په سکول کې نالایقه وي، نالایقه یو هم نه وي، هغه کم لایقه وي. نو دغه کم لایقه ماشوم چې و، تاسو که دغه فلم وګورئ هغه په هر څیز باندې ډېر جوور نظر ساتي، سبق ته نه ګوري، خو دا نور چې په هغه په چاپېرچل کې څه کېږي په هغه کې ډېر جوور. داسې د امیر خان دویم فلم 3 ایډیټس په هغې کې هم د هغه سره هر ټایم پیشکش وي او هر څیز چې دی هغه کولاوي او د هغې مشاهده کوي، ډېر په جوور باندې هر څیز ته دغه کوي. تاسو یو بل مثال به درکړم، ماشومانان به لیدلی وي، سهار ولا تاسو ولا یو کیلو نه واخلئ، لکه نینځکه چې جنۍ له واخلئ یا ماشوم له موټر واخلئ هلکه، ماښام به د ده کوشش دا وي چې دا مات کړي، دی دننه وګوري، مشاهده یې وکړي چې په دې کې دننه څه دي، دا نینځکه ولې اوازونه کوي، نو دا وي مشاهده. نو تاسو هم یو څیز ته ورنوځئ، سوچ او فکر پې کوئ چې یاره دا څیز ولې داسې دی. دا شو مشاهده. بیا راځي ټریول یعنې سفر کول. کله چې تاسو سفر کوئ تاسو د خپل کمفرټ زون نه وځئ. کمفرټ زون آرامده کم سرکل چې تاسو له ځان نه رخ کړی وي، لکه موږ د ورځې څه کوو، زه دغه ځای سملم بیا راپاسم کار له لاړ شم ډوډۍ وخورم، زما په یو روټین کې یو څیز دی. تاسو چې په یوه لاره باندې ځئ په اول ځل، نو تاسو به وګورئ چې یاره دلته اوس ډیران دی، دغه ور چې دی دا زیړ دی، دغه شین دی، دلته یې دا لیکلي دي مردانه کمزوري کے لیے حکیم سے رابطه کرے که نه، او داسې په دې لاره چې څه هم تاسو په اول ځل ځئ تاسو به د هر څیز ته خیال وي، مشاهده به یې کوئ، فوکس لیول به ورته وي. خو چې کله تاسو بیا 2 پیرې او 3 پیرې لاړ شئ، ستاسو به ذهن په هغې څیزونو باندې دومره غور فکر نه کوي، تاسو به روان شئ او د لارې هغه خیر سر ته به ورسئ. که سوچ ورته وکړئ تاسو ته به نه یادېږي چې ته په دې لاره څنګه راغلې. داسې که تاسو یو ګاډی چلوئ که نه، نو په اوله کې تاسو خو وایئ دا بریک دی او دا دغه هر څه ته ستاسو ذهن بلکل چټک ناست وي، خو چې یو پیر یو ګاډی زده کړو بس بیا بریک له پخپله ورځي، اکسلیټر لا کلچ دا ګیر بدلېږي، ته خبرې کوې او ګانې به یو شی او بل شی نه، بیا دې ورته خیال نه وي. نو تاسو چې کله یو نوي ځای ته لاړ شئ ستاسو دماغ بلکل اکټیو وي، د نوي څیزونه خپل ځان ته جذب کوي، او چې ستاسو وجود نوي څیزونه وجود نو ساري دماغ ستاسو دماغ نوي څیزونه ذهن ته راوړي، نو په دې کې ستاسو پوهه زیاتېږي. تاسو چې بل ځای ته لاړ شئ د هغه ځای خوراک په ټیسټ کوئ، د هغه ځای خلک به وینئ، د هغه ځای د خلکو د خبرو اترو چل ول کاروبارونه د هر سره په هغې کې به تاسو ډېر ورننوتي یئ، ستاسو کمفرټ زون به نه په ټایم سملاسته په یو ځای سملاستل، خوب نه درتلل، ګرځېدل، نوي څیزونه کتل. اوس زه تاسو ته هېڅکله دا نه یم چې ته ټکټ واخله او دوبۍ ته لاړ شه، نه، دا د وسه پورې خبره ده، خدای دې وکړي چې تاسو په ټوله دنیا وګرځئ. خو که ستاسو وس نه رسي، نو که تاسو یو ځای ته نه یې تللي، په اول ځل هلته لاړ شئ، غره ته لاړ شئ، سیند ته لاړ شئ، یا زه د سوات یم او که زه مینګورې ته نه یم تللی، مینګوره زموږ د بازار نوم دی، نو زه به هلته ځم، هلته به خلک وینم، هلته به د خلکو کاروبارونه وینم، د خلکو بیا په 50 کیلومتره کې لهجه بدلېږي. موږ پښتانه چې نن د یو بل نه لرې یو، موږ د یو بل لهجې باندې نه پوهېږو، موږ ته داسې ښکاري نو چې دغه کس هم پښتون دی، دی هم پښتو وایي. نو دغه څیزونه به ستاسو ابزرویشن کې به دا څیزونه ډېر زیات وي. خو زه به درته ریکویسټ وکړم چې د خپل وس مطابق که تاسو بازار ته هم ځئ، یو ځل تللي، خپل ماشوم د ځان سره بوځئ، هغه بینک ته بوځئ چې یاره دغه منیجر ناست دی، دغه کیشر ناست دی، تاڼې ته یې بوځئ چې دغه کس جرم کړی، اوس په تاڼه کې دی، وهلی دی، ټکولی دی، دغه پولیس دی، دا سوچو دی، اسپتال ته یې بوځئ که نه، چې دا مریض دی، دا ډاکټر دی، دا نرس دی، نو د ده ذهن به نوي څیزونه راولي او بیا په دې سوچونه او فکرونه کوي. زمونږ بله بدقسمتي دا ده چې هر سړي اته بچي راوړي. اوس که د یو سړي یو بچی وي، 2 بیا به اسپتال ته هم بوځي، تاڼې ته به هم بوځي، دوبۍ ته به هم بوځي، که وسې رسي، پېښور ته به هم لاړ شي او کابل جان ته به هم لاړ شي. که تاسو زما ویډیوګانې غواړئ او زر زر یې غواړئ، نو ماته ستاسو د مرستې ضرورت دی. مرسته تاسو ماته د یوټیوب د چینل د سبسکرایبشن په ذریعه کولی شئ، په فیسبوک کې د کمنټ، شیر، فالو د دې په ذریعه کولی شئ. ښاد اوسئ یا بد اوسئ، او په راروان وخت کې به د یو بل سره بیا میلاویږو. بیا